د دې وجې نه ما عرض کوو چې د الله مقدرات چې دي هغې کې څوک فرق نشي راوستی. نو الله پاک فرمایي رازق زیمه. څومره مخلوق چې زه پیدا کوم ما ته علم دی، یو شی زما د علم نه بهر نه دی، او د هر مخلوق چې د خوراک څښاک کم ضرورت دی الله پاک فرمایي هغه ضرورت د هغه زه پوره کوم. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مشهور صحابي دی ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه. دا د دې چې کومه قبیله ده او کم خاندان دی هغې ته اشعریین وایي. د دې وجې نه ابو موسی ته اشعري وایي، یعنې د هغه اشعري قبیلې والا. دی مدینه منورې ته هجرت د ضروریاتو دپاره چې څه توخا څه ذخیره ورسره وه، د خوراک کاک څه ورسره وه، ختم شو. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خپل یو نماینده ولیږلو، ویلار شه حضور علیه الصلاة والسلام خبر کا چې د خپل قوم خلقو را لیږلیم، نماینده یم د هغې. مونږ سره چې کومه ذخیره وه کومه توښه وه هغه ختمه شوې ده، د خوراک څښاک را سره څه نشته. زما قوم زه راولېږلم چې لاړ شه رسول الله علیه السلام خبر کا که د خوراک څښاک څه شی ورسره وي چې درکړي درله مونږ ضرورت پې باندې پوره کړو. دا نماینده لاړو. کله چې ورسېدو جناب رسول الله علیه السلام دغه وخت کې لګیا دی د قرآن تلاوت کوي. د اشعریینو دی نماینده د رسول الله علیه السلام د خولې مبارکې نه د قرآن پاک تلاوت واورېدو، او دغه وخت کې د الله شان دی چې رسول الله علیه السلام هم د دغه آیت کریمه تلاوت کولو. وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. دغه ړومبنۍ آیت کریمه چې مخکې لوستی دی رسول الله علیه السلام د دغه آیت کریمه تلاوت د واورېدو. چې آیت یې واورېدو په معنا یې پوهېده، ځان سره فکر وکړو چې الله فرمایي د هر جاندار د رزق ذمه دار زیما. نه دا اشعریین خو انسانان دي، الله خو د حیواناتو د رزق ذمه دار دی، د مارغانو ذمه دار دی، د مار لړمو تمامو حشرات الارض د رزق ذمه دار دی. نو الله به مونږ ته څنګه رزق نه راکوي؟ یقین په دې باندې و چې الله پاک د هر څیز د رزق ذمه دار دی، خو مونږ له به هم راکړي. نو راشد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه لپاره د خپل محتاجۍ ذکر کوم؟ واپس لاړو قوم ته، او یقین برابر د قوم ته وایي خوشحاله شئ، ستاسو طرف ته د الله رب العزت مدد را روان دی، ستاسو د رزق انتظام شوی دی. د قوم د افرادو دا خیال راغی چې دې مونږ رسول الله علیه الصلاة والسلام ته لېږلي د به حضور ته زمونږ خبره رسولي وي، حضور به ورته ویلي وي. نو شاید چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د چا په ذریعه باندې مونږ ته زمونږ د رزق د ضرورت سامان را لیږي. د هغې دا خیال راغی.
دیخوا صحابي دا آیت اورېدلی دی د هغه خیال بل دی چې بس الله وی چې د رزق ذمہ دار زیمه نو مونږ ته به الله رزق را رسوي فرمائی زما قوم پہ انتظار ناست ہے مونږ په انتظار یو قوم انتظار کوي چې نبی علیہ السلام بس رالیږي فرمائی دغه انتظار کی چې مونږ ناست یو یو دوه کسان راغله هغې سره یو لګن غوندې لوښې دی غوښه هم پکې ده روټۍ هم پکې ده دا یې راوړل او مونږ ته وی چې دا والی وخورئ دا والی وخورئ زمونږ خیال راغی چې دا نبي علیه السلام را لېږلي مونږ روټۍ وخوړله څومره افراد چې مونږ او مونږ ماړه شو غوښه هم پاتې ده روټۍ هم پاتې ده خپل یو دوه کسان هم مقرر کړو چې لاړ شه دا رسول الله علیه السلام ته ورسوه ممکن دا نبی علیہ السلام هم څه خوړلی نه وي هغه به هم ترنه خوراک وکړي او که بل څوک مستحق او محتاج وي هغې له به هم ورکړي دا باقي حضور ته ورسوئ دا دواړه نمایندګان لاړل او حضور ته ووی چې حضور ستاسو را لېږلی خوراک ډېر مزېدار و ډېر لذیذ و ډېر نفیس و مونږ ټولو وخوړو دا مو راوړه که ستاسو خپل ضرورت وي یا بل چا ضرورتمند لی ورکوئ رسول الله علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل دا الله بندګانو ما خو څه در لېږلی نه دي ما خو څه نه در لېږلی بیا دې دواړو کسانو ورته پوره واقعه بیان کړه چې دغسې مونږ خپل یو نماینده را لېږلی و ستاسو خدمت کې او هغه واپس راغی مونږ ته وی چې تاسو خوشحاله شئ ستاسو د رزق انتظام شوی دی نو مونږ خو چې په انتظار باندې ناست و زمونږ دا پوره یقین و چې دا څه راغلي دي د خوراک که روټۍ ده که غوښه ده دا تاسو را لېږلي دي جناب رسول الله علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ما خو نه در لېږلی خو ذلک رزق رزقکموه الله دا داسې رزق دی چې تاسو ته الله را لېږلی دی الله سره د څه کمی نشته الله رب العزت مسبب الاسباب دی هغه د هر چا دپاره سبب برابروي د هغې دپاره الله رب العزت سبب برابر کو خو د هغې یقین و په دې خبره باندې ځکه چې هغه صحابي آیت کریمه واورېدو نو پوره وثوق او یقین یې راغی چې الله پاک هر چا ته رزق رسي نو مونږ ته هم را رسي نو راشه مونږ به سوال وکړو